د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ. سلامونه د کندوز رادیو درنو اوریدونکو ستړي مشئ په مړم د کندوز رادیو څخه د دې سات تازه او مهم وروستي خبرونو ته نن دوشنبه د سور د میاشتې 30مه د 2023 میلادي کال د مې د میاشتې د 10 نیټې سره سمون لري. روانه خبري غړي درته زه سیر احمد سایل وړاندې کوم. خو په سر کې هم د سو مهمو خبرونو سرټکی. رئیس الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر او د اسلامي امارات ځینو جګپړو چارواکو د بغلان ځایي چارواکو او قومي مخاورو سره کتنه کې په دغه ولایت کې ورستي سیلاب ځپلو ته د مرستې رسونې ډاډ ورکړی دی. بدخشان کې ورستي سیلابونو ځاني او درانه مالی زیانونه اړولي. اسرائیل له خبرو تختی بایدن د اوربان ټینګېدو شرط اعلان کړ. اوس هم بشپړ خبرونه. د رئیس الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر او اسلامي امارات ځینې جګپړو چارواکو د بغلان ځایي چارواکو او قومي مخاورو سره کتنه کې په دغه ولایت کې وروستي سیلاب ځپلو ته د مرستې له رسونې ډاډ ورکړی دی. په دغه کتنه کې د سیلاب ځپلو ولسوالیو ځایي چارواکو او قومي مشرانو له اسلامي امارات د استنادي دیوالونو او د جوړولو د اوبو رسونې سیستم د بیا رغونې او د لارو پاکولو غوښتنه کړې ده. د دې پیښو د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت یوې خبرپاڼې کې د ښاغلي برادر پر حواله لیکلي چې اسلامي امارات به له ټولو امکاناتو په استفادې له خلکو سره مرسته وکړي. بدخشان کې ورستي سیلابونو ځاني او درانه مالی زیانونه اړولي. د بدخشان طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست مسؤلین وایي چې په دغه ولایت کې د ورستي ورښتونو او سیلابونو له امله 15 تنو ته مرګ ژوبله اوښتی او زرګونه جریبه کرنیزه ځمکه یې ویجاړ کړې ده. د یاد ولایت طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې رئیس مولوي محمد اکرم اکبري رسنۍ ته ویلي چې په تشکان، شهري بازار، تاګاب، کشام، دارم، اردوچ، یاوان، ارګو، یمګان، یفتل او کوهستان ولسوالیو کې د سختو بارانونو او سیلابونو د راوتلو له امله 15 تنه مړه او 10 تنه نور ټپیان شوي او ورسره 515 کورونه، 9 مصري ونې، 14 جریبه کرنیزې ځمکې ویجاړې او 2000 څاروي له منځه تللي دي. مسؤلینو له ملي او بین المللي بنسټونو او سازمانونو غوښتي چې له سیلاب ځپلو سره مرستې او همکاري ته ورودانګي او له زیانمنو سره لاسنیوی وکړي. او اسرائیل له خبرو تختی بایدن د اوربان ټینګېدو شرط اعلان کړ. غزه کې د حماس غورځنګ مرستیال خلیل الحیا ویلي چې د اسرائیلي رژیم د لومړي وزیر بنیامین نیتنیاهو د ناکامې پالیسۍ له امله د اوربان په اړه د دوی له لوري ټول وړاندې شوي نظریات او طرحې له ناکامۍ سره مخ شوي او صهیونیست لوري د خبرو له میز څخه تښتي. نوموړي ویلي حماس غورځنګ هڅه کوي د بندیانو د تبادلې او یو پایداره اوربان ته د رسېدو په برخه کې یوې جامع پایلې ته ورسیږي. الحیا اسرائیلي لوري د خپل شخصي ګټو لپاره د جګړې په غځولو تورن کړی دی. درنو اوریدونکو په خبري غړي کې راټول شي مطالب هم دمرول تر بلې خبري غړي لوی عمل شه. د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه
هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ.